هر خو اوازونه دي و چې 14 اگست یوم ازادي خو آیا تاسو ته پته شته آیا موږ آزاد یو په دې خپل ملک کې موږ آزادۍ ژوند کوو ازادي صرف دا نه ده چې په موږ باندې حکومت د انګریزانو نه دی خو په موږ باندې حکومت د مسلمانانو دی خو په دین محمدي باندې ټول حکمرانان خو بیا هم په موږ باندې چې کوم قانون لاګو دی هغه د انګریزانو نه دی او موږ دغه قانون غلامان یو او بل خبره غلامی او ازادي د دې دا مقصد نه دی چې بس صرف پتا باندې د بل چا حکومت وي او تبه غلام نه موږ په هر لحاظ سره په معاشي لحاظ سره وسم غلامان یو او مخکې هم غلامان یو او که چېرته دغه شانتې سوچ موږ ولرو چې صرف 14 اګست ته موږ ازادي وایو یا بس صرف جشنونه مناوهو او د خپل مستقبل لپاره موږ چېرته سوچ ونه کړو یا هم دغه خلک منتخب کول کوم چې بس صرف لکیر کې فقیر دي او مقه شانتې د 47 نه والا تر دې دمه پورې پاکستان هم په دغه یو لیول کې راټینګ کړی دی نو ممکن نه ده که موږ خپل ازادي وپیژنو یا خپل ازادي موږ واخلو بلند دا سوچ وکړئ چې کله موږ چېرته کس راغواړو زموږ نماینده وي هغه MP وي او هغه زموږ په ذهن کې دا پرته ده چې لکه دغه زموږ مشر دی خو دا موږ ته پته نشته چې دغه زموږ خادم دی که چېرته موږ دغه سړی خپل خادم وګڼو او چاپلوسیانې ورله نه کولې او هغه څه دا احساس پیدا کړو چې د دوی کار کول د دوی خدمت کول دا زما کار دی نه چې د دوی نه خوراکونه کول او دوی ځي ته تلل او دوی به ما ته هارونه رچوي یا لارې به راته صفا کوي زنده‌باد مرده‌باد چغې به وښي نو که دغه شانتې موږ دوی له پروټوکول ورکوو نو ممکنه نه ده که موږ ازادي حاصله کړو ولې چې ازادي نوم چې کوم دی دا ډېر غټ نوم دی مین خبره دا ده زمونږ ذهنونه غلامان دي زمونږ ذهن کې غلامي اخکلې شوې ده دا څنګه اخکلې شوې ده هغه که د سکول کتابونه دي او یا نور داسې ټي وي یا ریډیو دی زمونږ په ذهن کې صرف او صرف چې کوم دی غلامي اخکلې شوې ده موږ ته خپل حیثیت نه دی ښودلی چې د یو عام انسان د یو عام عوام څومره حیثیت دی حالانکه حکومت حکمران دا ټول د عوامو دی په جمهوریت کې خو پاکستان کې د بدقسمتۍ نه جمهوریت نوم دی صرف پاکستان کې د قانون حکمرانی یو نشته دی او بل پکې په جمهوریت کې حکمرانی د عوامو وي صحیح ده او په پاکستان کې د عوامو حکمرانی نشته دی تاسو ټولو ته پته ده چې ولې نشته دی نو لہذا موږ له پکار دی چې د هر قسم غلامۍ نه ځان آزاد کړو د ذهني غلامۍ نه ځان آزاد کړو د معاشي غلامۍ نه ځان آزاد کړو او د شخصي غلامۍ نه ځان آزاد کړو موږ د شخصیات غلامي کوو که چېرته یو سړي کې به ډېرې زیاتې غلطیانې وي خو که چېرته موږ هغه سپورټ کوو په سیاسي لحاظ سره یا په بل څه لحاظ سره نو د هغه غلطیانې موږ ته نه ښکاري کله چې دغه غلطیانې موږ ته ښکاره شوي نو موږ به آزاد قوم جوړ شو او که چېرته موږ ته د یو زموږ چې کوم منپسند شخصیتي په سیاسي خلکو کې د هغه غلطیانې موږ ته غلطیانې ښکاره شوې او خوبیانې موږ ته خوبیانې ښکاره شوې او موږ ښکاره د هغې اظهار وکړو چې دا کار په ده کې غلط دی یا هم ورته وویل چې دا کار په تا کې غلط دی د هغې نه پس به موږ یو آزاد قوم جوړ شو تر دې دمه موږ آزاد قوم نه یو نو بیا هم پاکستان زنده باد